تورخم لویه لاره د سپین بولدک لویه لاره یو د مهمو لارو څخه دی چې همیشه د افغانستان او د پاکستان ترمنځ صادرات او واردات کیږي، راکړه ورکړه کیږي. د میلیارډونو ډالر څخه نیولې کلونه زرګونه موټر د هیوادونو ترمنځ تګ راتګ کوي او تجارتونه دي، راکړه ورکړه ده، صادرات دی، واردات دی. افغانستان عموما دوا، کالی، نور وسایل د پاکستان څخه واردوي او پاکستان ته تازه میوه، وچه میوه، همداسې سبزیجات صادروي. کله چې د تورخم لویه لاره وتړل شوه دلته زرګونه موټر دواړو طرف ته ودرېدل. تنها پاکستان 45 میلیونه ډالر شاوخوا د میاشتې تاوان کوي، یعنی د میاشتې 45 میلیونه ډالر پاکستان د دې لارې د تړل کېدو له وجې تاوان کوي. نه تنها چې دوی 45 میلیونه ډالر تاوان کوي، د دې ترڅنګ په خیبر پښتونخوا، سند، پنجاب، کراچۍ، لاهور په دې ځایونو کې واړه کمپنیانې هم ډېر تاوانونه لیدلي. هلته راکړه ځکه چې واړه کمپنیانې هلته داسې شیان تولیدوي چې افغانستان ته یې صادروي، هلته خلک کار کوي. عام اقتصاد د خیبر پښتونخوا چې کوم دی شاوخوا سیمې باندې هم تاثیر کړی، ځکه تجاران په دې لاره تګ راتګ کوي، موټرونه تګ راتګ کوي، د دې استفاده کوي، د دې خلکو په اقتصاد باندې هم تاثیر اچولی. کله چې د افغانستان تازه میوه یا سبزیجات راورسیږي، پاکستان په یو بهانه نه یو بهانه دغه لاره بنده کړي چې دې طرف ته په زرګونه موټر ولاړي، د خلکو اقتصاد، تجارانو ته په میلیونونو ډالر زیان رسیږي. همداسې عام افغانانو ته هم زیان رسیږي، دهقانانو ته زیان رسیږي، عام اقتصاد خلکو ته زیان رسیږي او دنه سیاسي استفاده کیږي او دغه سیاسي استفاده باید د تجارت په برخه کې نه وي. خو د دغې د وجې افغانستان مجبوره ده چې نورې لارې ځان ته پیدا کړي. د تحقیقونه وایي چې 54% د افغانستان تجارت د پاکستان څخه کم شوی دی او بعضې څېړنې وایي چې افغانستان ایران سره راکړه ورکړه زیاته شوې او منځني اسیا سره کوشش کوي چې راکړه ورکړه زیاته شي او صادرات زیات شي. همداسې اریانا هوایي شرکت ته ویل شوي دي چې د کارګو تیاري واخلي، مالیات معاف شوي دي. افغانستان مجبوره دی چې ځان ته بدیلې لارې پیدا کړي، یعنی د دغې لارې بندېدو سره افغان حکومت مجبوره دی چې بدیلې لارې پیدا کړي منځني اسیا ته، همداسې نورو هیوادونو ته.